افغانستان نامتو هنرمنده نغمه چې په وروستیو کلونو کې په امریکا کې اوسي لندن ته تللی چې د افغانستان د خپلواکۍ د کالیزې په ویاړ د اسد زمري په 28مه نیټه د موسیقۍ مینوالو ته کنسرت اجرا کړي. نغمه پر سندرو سربیره شعر هم وایي. له هغې سره مو مرکه کړې د په پیل کې د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته په خطاب کې داسې وویل: نو زه تر ټولو د مخه خپل احترامات، خپل سلامونه او نیکې هیلې ټولو مینوالو ته وړاندې کوم. البته زه لندن ته افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت راغلی یم. دلته زما کنسرت دی او همدارنګه په برمنګن کې زما کنسرت دی. البته زه دوه کنسرته په لندن کې لرم. شاید له تاسو څخه دا پوښتنه ډېره شوې وي چې سندرو ته مو څنګه مخه کړه. که د دې په څنګ کې راته ووایاست چې له کله د سندرو ویل مو پیل کړي دي ښه به وي. زه د ډېر ماشومتوب نه ما شوق درلوده. کله په مکتب کې چې په ښوونځي کې وم همداسې تشویقي سندرې به مې ویلې ده. البته د خپل معلمینو لخوا ډېره تشویقېدم سندرو ته. خو زما خپله علاقه وه. څوک انسان چې د هر شي سره علاقه ولري نو هغه لاره تعقیبوي. نو دا زما خپله مینه، زما خپل شوق و چې زه داسې سندرو ویلو ته مجبوره کړم. منګل سره مو څنګه ولیدل؟ منګل سره مو سره چې لیدل کې ولیدل. زه چې کله د کندهار نه رالم هلته مو سره ولیدله. زه هم ډېره تشویقه کړلم، همکاري یې را سره وکړله. نو مخکې ته ځي چې له هغه سره پېژندګلوي پیدا کړي، د هغه سندرې مو خوښېدې؟ بلې وه، د منګل صاحب ښه غږ و، هغه سره مې مینه درلوده، هېڅ شک نشته. تر اوسه پورې تاسې څومره سندرې ویلي دي؟ کله تعداد یې خو نه شم درته ویلی، خو یعنې د سوالو نه خو ډېر شوي دي، یعنې زرو ته نږدې دی. خو شاید هم په وروستو کلو کې مو سندرې لا زیاتې کړي دي که نه؟ بلې. خو ځینې خلک اعتقاد کوي او وایي چې ستاسې هغه سندرې چې په پاکستان کې مو ثبت کړي دي هغه د ثبت او موزیک ښه کیفیت نه لري. تاسې په دې کې څه وایاست؟ نو خبره دا ده چې یو خو موږ د خپل وطن نه بېځایه سو رالو پاکستان ته. نو په پاکستان کې هغه هنري ګروپ چې زموږ سره په افغانستان کې وو هغوی هم بېځایه سو. څوک امریکا ته ولاړه، څوک یوې خوا ته، څوک بلې خوا ته ولاړه. نو موږ ټیټ فرق سو سره. نو مشکله ده نو چې زه د خلکو هغه تقاضا وي چې زما څه په وطن کې غواړي، په پردي وطن کې زه مشکله ده چې هغوی ارزوګانې یا د هغوی غوښتنې زه برابر کړم. ځکه چې دلته مشکلات ډېر دي. موزیشن هر څه فرق لري. هلته زموږ یو رقم موزیک و، په پاکستان کې اوس موزیک پښتانه زموږ اکثرت بل رقم موزیک، مست موزیک خوښوي. نو موږ د وخت سره روان یو. نو چې د دوی تقاضاوې دي، د خلکو تقاضاوې دي، نو موږ مجبور یو هغه کار وکړو. یعنې تاسو په خپل موافق یاست له دې نظر سره، خو چون د خلکو نظر و سلیقې ته په پام سره مجبور یاست چې بلې وه موږ هنرمندان یو. څه شي چې د ټولنې غوښتنې وي، څه شي چې د خلکو غوښتنې وي، موږ مجبور یو چې هغه کار باید وکړو. او دا د زموږ خوشحالي مشکله ده. زه نه شم کولی که زه ځان خوشحاله کړم باید خلک خفه کړم، او که خلک خوشحاله کړم باید ځان خفه کړم. دا د هنرمند دا خاصیه. په پاکستان کې زما دغسې سندرې خوښوي. ځینې خلک په هغه شعرونو باندې انتقاد لري چې تاسو یې د سندرو لپاره انتخابوئ او وایي چې د اوچتې سادې شعرونه نه انتخابوئ. بلې خبره دا ده چې ما مخکې تاسو وویل چې زما مجبوري ده، ځکه یو خو بېوطني ده، بل دلته کیسټوالاوې هم چې راځي دوی داسې سندرې ما ته نه راوړي. دوی خپل بزنس مد نظر نیسي چې د دوی کوم سندرې د دوی ډېر فروش لري. او موږ هم مجبوره یو، نو چې د خپل ژوند د پرمختګ لپاره یو څه باید وکړو. نو داسې ډېره مشکله ده. نو داسې موږ داسې یو په پاکستان کې داسې یو عایدادي منبع نه لرو. زموږ وطن نه دی یا فرضاً موږ د کوم رسمي ارګان نه سپورټېږو چې هغه موږ سره کومک وکړي. ټول هنرمندان مجبوره دي چې کیسټوالا څه شی د دوی غوښتنه یې هغوی موږ ته پیسې راکوي. باید موږ خو زه د حد نه ډېر زیات نن داسې ما ته سندرې راکوي چې هغه بیخي د ویلو نه دي، هغه زه نه وایم. بیا دا بعضې عوامي سندرې چې بیا ګزاره کېږي نو هغه بیا زه وایم. نو زه په خپله غزل ډېر خوښوم، غزل ډېر اورم. زه هم کس کې ما همیشه غزل باید ویلی وی. کس کې ما همیشه دومره قوي شعرونه لکه د خوشحال خان خټک، حمزه بابا، رحمان بابا او همداسې ډېر نور ښه شاعرانو شعرونه ما ویلي وی.
یعنې دا زما خپله غوښتنه ده. لکه زموږ عوامي خلک چې ګوري دغه داسې دغه سطحه یې ټیټه ده، نو په دې شعر و شاعري مشکله ده چې دوی پوه سي. دوی غواړي مستې سندرې، بس ځوانان دي نو مستې سندرې خوښېږي، نو موږ مجبوره یو چې بس د ټولنې د غوښتنو سره سم باید هغه کار وسي، ځکه چې اقلیت همیشه تابع د اکثریت دی. تاسې تقریبا ټولې سندرې له محلي او کاملا وطني موسیقي سره ویل شوي دي، لکه له ارمني او رباب او طبلې او داسې آلو سره چې په افغانستان کې دود دي له قدیمه. آیا دا کوم خاص علت لري چې د موسیقي عصري آلې نه استعمالوي لکه جاز او ګیتار او دا نور؟ دا خبره ده چې دا کوم خوند چې په دغه موسیقي کې شته، لکه چې په دا نیچرل موسیقي ده، لکه ارمونه او رباب چې ده، دا کوم خوند چې په دې کې شته په غربي ساز کې نشته. نو دغه وجه ده چې زموږ خلک یې بیا ډېر نه خوښوي، ځکه چې یو د پښتو د موسیقي نه لرې ځي، هغه کیفیت چې په خاصه پښتو موسیقي کې شته که نه، چې زه دغه حالي هغې سره مکس کړم، بیا خلک نه خوښوي. او تر اوسه ما څه داسې تقاضا هم نه ده سوې، ځکه دا کسټواله وي یا زما ته چې په ټي وي کې کومې سندرې ثبتېږي، زه ټول د دوی په ډله کې یم، د دوی په اختیار کې یم چې دوی څه تقاضا لري. دوی ما ته نوازندګان آماده کوي، دوی خپله غواړي چې باید زه دغسې ساز سره کیسټ او سندرې ووایم. تاسو په خپله هم د موسیقي کومه آله غږولی شئ؟ نه، زه هېڅ نه ده زده. اوس خو ډېره موده وسوه چې تاسو په امریکا کې اوسئ. آیا هلته مو په کوم نوي سي ډي باندې کار کړی دی؟ نه، تر اوسه مو داسې یو په نوي سي ډي باندې مې کار نه ده کړی، ځکه ما مخکې مې تاسو ته ویل زه په امریکا کې هم زه د ساز پرابلم لرم، ما سره هغه مکمل ګروپ نشته، زما سره مکمل زما سازیان نشته چې ما سره همکاري وکړي.